إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو. هغه دې ایمانونو دانو چې د بچو د لاسه دین پاتې کیږي، یا د خپل بدن د لاسه دین پاتې کیږي، یا د پیسو د لاسه او د مزدوري د لاسه دین پاتې کیږي، یا د ملک او د قوم او د عزت د لاسه دین پاتې. یا دې خلک نو ذکر الله سبحانه وتعالى د دې انسان تذکر په قران کې کړی ده. ثاني اثنين ذوما في الغار اذ يقول لصاحبه الله تعالی ویده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره وي نه منل غره وستو دو کسانو نیول او چت کړو پر رسول په سیرا وستو وری وټکو رسول سم راوته یا رسول ته برابرۍ هغه زه برابرۍ وې ځل الحمدلله ته برابرۍ دغه نه باندې بیا وبوس کې دغه نه باندې بیا خوراک شروع. دا یو طریقو د غوی رسول سم د تنګولو چې د ظالم ورغه عقوبه او د رسول سم مریته د کپړه واچول کوشش دغه د پنسي کولو کو چې دې موږ مړ کو دا خبره ختمه کو. او سبحان الله د آیت ساتي الله په قران کې قل جاء الحق او پیغمبر د خلکو ته راغه حق د زمانه د سده د حق زمانه ده. وما يبدئ الباطل وما يعيد او صبر اخکار شي باطل او صبر شي باطل. الله د زمانه د حق زمانه ده سب سر اخکار کی باطل او سب بیا راشي باطل ختم شي وي ډړې وړې شي وي. نو دی اوس کوشش کوي چې سړی ملک الکه ملکوي سره کېره وسره په میدان باندې دلایل بیان کې چې ته په نه حق موږ په حق نه وجنی وسره وجنی. دا د باطل پرسو په خانه د طریقه را روانه ده چې حق پرسو دا وی تابه ملک تاسو سره بداو کو تاسو سره بدغه. اکثر ما د ټلیفون راشي د پاکستان نه د افغانستان ته دی الله دلته راولي موږ به سره وګورو سکه ته ما سره پهلوانی کې ما سره کشتی کې پرځول کې کنه دلایل راته بیانې دلایل خو تر هر ځینه بیانولای شي. خو مطلب څه د خبرې ده بوزدله چې تاسو سره نور هیڅ نشتی خو دغه بکې چې لاس باچې کنځلي بکې ټوپک او تماچه برالي د جیل مسله بکې حکومت کې به کیس داخله کړي د کلی نو می شړې کور براله ورانه کنځلي بکې مور پلار براله کنځي خزه بکنځي بچي بکنځي نور دغه نه بعد هیڅ نشتی. وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبب باطل راخکارشي او سبب یا راشي باطل. سبب باطل راخکارشي د حق په مخ کې او سبب یا راشي باطل. الله اکبر. الله شکر دی چې د حق موږ ته نصیب کړی او په دې باندې الله شکر وباسي په مخ د الله شکر وباسي چې په دې دومره کسانو کې پر دومره انسانانو کې تاسو ته حق نصیب کړي. سوچ دین قال الله وقال الرسول وقال الصحابه. الله داوی د الله پیغمبر داوی صحابه کرام داوی د دې راخو نور سشتي کنو راخو چا سره صحیح مونږ ته وی یو سره به علماء او علماء هم د قدرې خبري به بیانې علماء شتي خو علماء به خپل خبري نه کوي علماء به څه بیانې هم د قدرې قال الله وقال الرسول وقال الصحابه. نو علماء یو پوړی شو زمنګ او د قران او حدیث او د صحابه کرام په منځ کې موږ به غوته رسي دا نه چې موږ ته بنوي مسلې په دین کې راوباسي بدعت او خرافات. نو دې ظالمانو کوشش وکړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سکو مړی کو پانسی کو خو دې شغونی شو کوله. اخنس الثقفي دا هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سخت تنګو. الله سبحانه وتعالى په قران کې په سورۃ القلم کې د نه بد صفات ذکر کړي. ولا تطع كل حلاف مهين
الله وی ممنه خبره د دې ډیر قسم خور قسمونه به خوړو په مخ مهین سپک انسان دی هماز مشاء بنمیم بدی ردی به ویلی مشاء بنمیم چغل خور انسان مناع للخير معتد اثیم خیر به منکو د خلقونه د الله د حدودنا اوریدل انسانو سخت ګناګار الله وی عتل بعد ذلك زنیم الله وی او د دې ټول صفاتو سره سره حرامین دی وی زنیم هغه انسان ته ویل کیږي چې هغه سره څوک بدکاری وکړي الله وی د سره بدکاریه نشي دی وی دا دومره خبيث انسانو چې رب العالمین د خباثت ذکر کو په قران کې تاسو اندازه ولګوي چې الله د چا خباثت ذکر کې په قران کې چې دا انسان حرامي دی او دا بد فعل دی او د سره بد فعل شوی دی نو تاسو اندازه ولګوي چې دا سړی به څومره حرامي و په قسمه طریقو سره د رسول سم تنګ کړي ابو جهل څخه کمینه پر خو د رسول سم په تنګولو کې خدای خبره یې ساتي ناشنا خبره چې ابو جهل به د شپې تو د رسول سم کوړه بناسو قران به اورېدو غره ها سحر درنا لګیدو مخکې بیا واپس راغی چې څوک نوې نه ني په مخه بچو او ناس وو د قران به خوګ لګیدو خو چې کله دي شي ساواز به واره دی یو څوک روان دی يرنا لګیدو به کوړه واپس راغی پسړ کې به دا خبرې کول خلکو ته وګو وانه وري قران غره متاثر بش د خپل متاثر شي خو الله ول توفیق نو ورکو ځکه چې زړه خنو نور دې متاثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعوت نه دی ابو جهل بچی چل کو دومره ظالم انسانو په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه وی ابو جهل یو پیر دا وی چې هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم د کعبه سره خوا کې ناسو د ملګرو ته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې راځي او دلته سجدي لګي تندې په دې ځمکه راکاږي هغه ته نعم وی واللات والعزى قسم دي باللات وبعزى بوتمان لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب كما ولد دي بسجده باندې نو دا خپه بزره د بدی مری باندې دمو د ساتي وباسه او یا بزره د مخ خپه دي خورو کې جره خړ کما فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغه وخت رسول سمرا وهو يصلي او رسول صلی الله علیه وسلم منشوروک د لار چې د رسول الله سلام په دې مری باندې خپکیلی او باز راوتونه کې راځي کانه د ځان سره راغست غټ کانه راغست ودا زره د سر لراچو خو چې کله راغی رسول سم تر نږدې شو او هو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه شاته منډکړه په شار روان شو او د لاسونه دې مخې ته نیولې لکه څوک چې ود سوی خلکو ته سي چلو شو ابو الحكم تا غډيري غټي غټي ویلې ته ورشاته شو وان بيني وبينه لخندقا من نار زماو دغه په منځ کې یو کنده د اور کنده او سو وزري په ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو دنا مني کچته ډیر نږدې شي کنه مات نو ملائکه ډیر نیو د به زر زر کړه ټوکړي ټوکړي کړه وی الله سبحانه وتعالى بیا آیتونه نازل کړو کنه ارايت الذي ينهى هغه دې خیال وغه منه چې کوله عبدا اذا صلى زما بنده من کو د منځنه الم يعلم بان الله يرى دي جاهل ته پته نشي چې الله د هر سيري لنسفعا بالناصيه الله سبحانه وتعالى وی کده غلې نشو پدې تندې بو ته موږ داونه ولګو دغه تندینه به ونی سو جهنم دی ورته به گزار کو یو روایت کې دا راځي چې دلال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی د مقام ابراهیم سره رسول الله سجده لګول او موزیک او منځنه برته دی ودرې وته وی الم انهك عن هذا مقتدینا منکړنه تسک رسول صلی الله علیه وسلم هم خبري سخت کړي د سره اوازونه دوه تیش نو دوته وی بی ای شیء تهددنی تما په سبن یری دی ټول علاقه ته ملک ته معلومه ده چې زما لخر په ټولو کې زوره ور دي
او زه غټ سړی یم. رب العالمین آیتونه نازل کړو فلیدعو نادیه را دې ولي د خپل لښکر ځه سندعو الزبانیه موږ به سیم هغه ملایک راولو چې هغه د جهنم چوکیداران دي چې د پته ولګي لا دې ولي خپل لښکر را مخامخ دي سندعو الزبانیه کلا لا تطعه واسجد واقترب. دا خبره مه منه ای پیغمبره سجده کوه. الله سبحانه وتعالی په دې کې دې ذلیل کو دغه شان دې ظالمانو یو طریقه دا جوړ کړی و یو بل ته دا خبره کړی وي کله چې دا پیغمبر تلاوت کوي نو شور پکې کوي چې دې تلاوت څوک نه اوري. الله په قران کې دا خبر کړی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما اريد قرآن شور کوي په دې کې لعلكم تغلبون کې دې چې تاسو ضرور شي د سپری قرآن به ضرور شي. خبل یو طریقې ناشنا دا کول دي مشرکانو رابطه د يهودو سره جوړ کړ کوم چې په مدینه کې اوسېدو او د يهودو سره خو علم وکنه نو لاړو باغو بس وی تاسو وای د سره څنګه مونږه کمزورې کو ناغوت یو څو سوالونه وخو ویلارشه لړشي دې درې خبرو ته پوښتنه وکړي کله دوه جواب درکو دی یو درنه کو به د پیغمبر دی دیرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د اصحاب الكهف سوق دیم سوال داري ذوالقرنین سوقو دریم سوال داري چې د روح ستوي. الله سبحانه وتعالی پوره سورۃ نازل کو د سورۃ الكهف هغه ته ولکیو ما کې د اصحاب الكهف واقعو ته بیان کړ او بل واقعه ويسالونك عن ذي القرنين تپوس کې ته ذو القرنین مبارک هو او ذو القرنین دا. دریم سوال ويسالونك عن الروح تپوس کې د ساو مبارک ساسي شه ده قول الروح من امر ربي د دې علم د الله سره د غلطات شي خو دا ویلی وی کړه دوه جواب درکو دی یو درنه کو د پیغمبر دی ویلی چې دوه جواب راکو دی یو را کو بیا مونږ نه منله. خو یو طریقې دا و چې د يهودو خاله بتلو دا غوینه به خبرې زده کولې او هغه به راوړي د دې لپاره په دې کې چې ته پاتې راول. ابو جهل بدا چل کو چې کله به ته پته ولګي چې یو سړی اسلام قبول کو او دا سړی به زور ورو مالدار به نو د په سبانی یرو به بدی باندې وی تجارت به ختم شي عزت به خراب شي څوک به سره غم خادي نه کوي او چې کله به سړی کمزور و ناغه به یرو هغه به سخت عذابونه ورکول. د عثمان ابن عفان رضی الله عنه تر د عثمان بن عفان سره به سجل کو هغه به په یو چټای کې بند کو چې هغه چټای جوړ شي و د کجورو د ونو د پانی چې د دینه جوړ شي و په دې کې به بالکل نچکو بند به کو او به بوتلاندې ور لګول او غلوګي او بده باندې لګیدو د دې لپاره چې اسلام پریری. سبحان الله خدا غرونه دي دا غرونه دي د دې په اساني سره خو دوی دا خبرې نه پریری. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی اولنی وکسان چې اسلام ښکار کړی دی په مکه کې ابو سوفتی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم و ابو بکر وعمار رضی الله عنه ودغه واقعیت بیانو و امه سمیه ودغه مور سمیه وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم هرچه رسول صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب اتخلق سني شو له چا دلاسه ابو طالب دلاسه الله سبحانه وتعالى د ابو طالب یو ذریعہ وګرځوله چې د حفاظت کوي. د باقی چې کوم د دې بیا هم قومونه وسو وي په دې ټولو کې کمزور چې کم دی هغه بلال رضی الله عنه هان على قومه خپل قوم ته سپک ډیر ښکارېدو. د باقی چې کوم وي دوی ته به زغری واچولې د وسپنو او بیا به په نور کې سملولي وو دا ټول به راويستي و بهر ته. بلال رضی الله ذکر کونو د بلال رضی الله خبره به وکړو. بلال رضی الله عنه امیہ ابن خلف دغه سره غلامو
چې کله امیه ته پته ولګېده چې د اسلام قبول کړو دا تک تور انسان او سبحان الله دین انسان ښایسته کوي او بېدیني انسان بدرنګه کوي. دې خبره کې مو سوچ کړی که نه؟ د یهودو نصارا ته وګوره ښه سپین سپین او سپین سره خلک پکې شتي او تکې شنې سترګې هېڅ هم لري او په دې مسلمانانو کې دنیا داسې دي چې تک تور به یې خو د مخ نه به یې رڼا خېجي. نو زما دې ځوانانو ته دا نصیحت دی دا نوي ځوانان چې کوم دي دا میکاپونو والا او دا ګیرې جخرې او دا ویښتو کې چې قسمه قسم چلونه کړي په دې هم ځان چې د ښکلی نه کو ګورئ ته څه وایې چې زه به په ګیره باندې بلیډ راکاږم دا شین مخ به ما نیولی زه به ښکلی ښکاره شم یا زه به ګیره وړه کړم چې زه به ښکلی ښکارم یا برید به غټ کړم او سوکې به وله جوړې کړم اوږدې اوږدې زه به بدماش ښکارم ښکلی به ښکارم یا ویښته به د انګریزانو په شان واړه کړم نیم واړه کړه نیم پرېږده او نیم ودروه او نیم سملوه ته به ښکلی ښکاره شي. که ښکلی ښکاره کېده غواړې رب العالمین د صحابه کرامو باره کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وایي د هغوی په مخ کې رڼاګانې وي د سجدو د لاسه د دین د لاسه. اصل ښایست دا دی چې یو سړی ښایسته شي د دین په ښایست باندې د ده سره به هېڅوک مقابله نشي کولی. بلال رضی الله عنه تک تور انسان ښایست یې نه و نسب هم نه و نو قوم هم نه و او دی د حبشې و امیه بن خلف سره و. کله چې دی مسلمان شو امیه ته پته ولګېده نو امیه ظالم به دا چل کو چې د دې سټ ته به پړی واچو او بیا به یې دا پړی ماشومانانو له ورکو په مکه کې یطوفون به فی جبال مکه نو هغوی به د مکې په دې غرونو کې کتب و او بره به یې بو په د مکې غرونو تاسو لیدلي که په دې تکو تورو غرونو کې او په دې ګرمو ګرمو غرونو کې به بلال رضی الله عنه په مرۍ کې پړی اچولی او کته به یې بو بره به یې بو او کمیس به یې ترې ویستی و تر دې چې د دې پړي هغه اثرات دا به د هغه په دې مرۍ کې ښکاره شو. امیه بن خلف به سره چې خبره کوله نو یو ګزار به وله په امسا باندې ورکوه چې څنګه به خبره کوله هغې سره به یې ګزار ورکوه د سحر نه د ماښامه پورې به یې نور ته کېنولی و خوراک او څښاک به وله نه ورکوه او په دې ټولو کې زوروره خبره دا وه چې کله به نور سم تیز شو نو دی به بهر ته راوویستو او څه به یې ملو په یو ګټ باندې او بیا به امر وکړو چې یو بل ګټ راوړي غټ هغه به څلورو او اتو کسانو نشي اوچتولی هغه به یې راوړو هغه به یې د په دې سینه باندې کېښو او بیا به ورته والله لا تزال هکذا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم. دغه شان به یا به مړ کېږي یا به د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي او د لات او د عزا بندګي به کوي او هغه به یو ټکی وي احد احد الله یو دی یو دی. په دې طریقه باندې بلال رضی الله عنه سره ظلمونه او زیاتي روانو او ما د بلال رضی الله عنه سیرت بیان کړی دی تفصیلي هغه واورئ. دلته د مقام دغه د سیرت بیانولو نه خو صرف ما اشاره وکړه چې د زیاتۍ د مسلمانانو سره روانو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره باندې تېرېدو ویلي چې د بلال سره خو زیاتۍ ډېر زیات کي نو ورغی په امیه پسې او د هغه سره کېناستو ورته ویې ما سره یو غلام دی او هغه د ده نه زورور دی څه دې خیال دی چې دا بدل کړو د یو بل سره هغه وایي صحیح ده بدل به یې کړو نه خپل غلام مري راواغستو هغه هغه له ورکړو دغه یې د هغه نه راخلاص کړو او بیا یې ازاد کړو د الله دپاره. او بعضې روایتونو کې راځي چې ده څه تقریبا 280 یا 200 دیناره یا درهمو باندې دی اغستی دی او بیا ازاد کو. او ځکه به عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ابوبکر سیدنا ابوبکر زمونږ څه دی زمونږ مشر دی و اعتق سیدنا او زمونږ مشر یې ازاد کړی دی وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا زمونږ مشر وی دم مشر ازاد کړی. بلال رضی الله عنه ګوره د حبشي او کمزور انسانو خو عمر بن خطاب ورته مشر وی دا د دین هغه عزت دی. ځکه ورته ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وی بلال وی جنت ته تللی وم ستا د پیزارو د اواز ما هلته واورېدو کم ترې چې خاص عمل کې هغه رسول الله خاص عمل خو نشته خو دا دی چې همیشه په اوداسه کې اوسم او چې کله اودس وکړم نو پهغې پسې 2 رکعته لازم کوم. دا و قصه د بلال رضی الله عنه. د هغې نه بعد بیا راشه عمار بن یاسر رضی الله عنه. الله اکبر. عمار بن یاسر
په اصل کې د عمار ابن یاسر چې دی د یو قبیله چې هغه قبیله د یمن وه او دا مکې ته راغلي وو دوی د ده دا ترونه مکې ته راغلي وو په یو ورور پسې نو دا دوه بیا واپس لاړو دا یو چې دی په دغه ځای کې پاتې شو هغه یاسر دی نو بیا یو کس د بنو مخزوم قبیلې چې دا غټ خاندان دی دغه نوم ابو حذیفه ابن المغیره نو دی دغه په امان کې شو دغه په عهد کې شو یعنی هغه وایي زه به تا ساتم بیا د ابو حذیفه سره یوه وینځه وه چې د هغې نوم و سمیه بنت خیاط نو دغه سمیه واده کړه چا ته د یاسر ته نو د دوی یو زوی پیدا شو د هغه نوم څه و عمار ابو حذیفه بیا دا چل وکړو چې دی آزاد کو او یو څو ورځې بعد بیا ابو حذیفه مړ شو اسلام راغی چې څنګه اسلام راغی نو یاسر او سمیه او عمار رضی الله عنهم اجمعین او د دوی یو بل ورور عبدالله ابن یاسر د ټولو اسلام قبول نو بنو مخزوم کم خاندان چې دوی له ځای ورکړی هغوی غوسه شو په دې باندې قسمه قسم عذابونه به دوی له ورکول او چې کله به نور تیز شو نو دوی به یې راوویستو دې شړې ځمکې ته او هلته به یې تړلي وو یا به یې الټه سملولي وو سینې به یې په ځمکې باندې وي ملاګانې به اسمان ته وي رسول وسلم به په دوی باندې تېرېدو په سترګو کې به اوښکې وي او دا درې واړه به یې دغه شان سملولي وو رسول وسلم به ورته وایي صبرا آل یاسر صبر کوئ صبر د یاسر خاندانه صبر کوئ فإن موعدکم الجنه جنت کې ومیلاویږو بیا او د رسول صلی الله علیه وسلم طاقت نه رسېدو چې دوی سره مرسته کړې ابو جهل راغی په سمیه پسې دومره ورته ووایي تا چې په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی نو ښکارېده چې هغه د حسن نه متاثره شوې ته په هغه باندې عاشقه شوې نو هغې وله په جواب کې ډېرې سختې خبرې ورته وکړې نو هغه یو غش یې راوویستو او هغه یې د هغې په دې عورت کې ورننه ویستو او هغه یې په غزي باندې ووجله اولنی شهید انسان اولنی شهید په اسلام کې هغه سمیه رضی الله عنها ده اولنی انسان چې مړ شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد د اسلام دپاره هغه څوک ده هغه یوه ښځه ده وګو ته کولو کې هغه یوه ښځه ده سمیه رضی الله عنها بس سیرتونو کې داسې راځي چې دی وتړله پړي ورته واچوله پړي بیا اوښان ورته واچول او دی ورته لرې ولاړو او غش یې برابر ساتلی نو دا غش یې وویشتو د دې په دې عورت باندې نه هغه عورت کې هغه غش یې دننه ده په شاتې ووتو او بیا د اوښان وزغلول نو سمیه رضی الله عنه هغه یې دوه ټوکړې کړه رسول صلی الله علیه وسلم په دوی باندې به تېرېدو خو څه به یې کولی نه شو ځکه د عثمان رضی الله عنه حدیث دی وایي چې زه یې ورځ د رسول صلی په سر روان وم وایي لاس کې ما له لاس را کړی او د مکې په دې شړه ځمکه دې روان حتی اتی علی آل عمار داسې تېرېدو چې وکتو نو د عمار خاندان چې دی هلته پروت و ټول هغوی له عذابونه ورکول نو ابو عمار دا و یاسر رضی الله عنه و یا رسول الله یا رسول الله حالات دغه دي وي لکه د یو درخواست لکه که مرسته زموږ سره وکړئ یا رسول الله دا حال دی دغه ځای ما دا مې ښځه دغه هلکان یې تړلي رسول صلی الله علیه وسلم صبرا صبرا آل یاسر یاسر خاندان صبر کوئ فإن موعدکم الجنه جنت کې به میلاویږو رسول صلی الله علیه وسلم مرسته نشو کولی دلیل دی په دې باندې چې د لکل مقام مقال د هر ځای لپاره خپله خبرې دا بعض موږ کې د بې علمه مفتیان چې کوم دي نو دوی دغې ته نه ګوري خو فتوه راچې ټاپه ورسره یي بس کله مسلمانان کمزوري نو بیا یو قسمه خبره کله مسلمانان زوروري نو بیا بل قسمه خبره یو سړی تا ته وایي بې غیرته مسلمانانو سره دا ظلم کیږي او ته دیسې ته کافر یې ته دیسې نو دیسې به د رسول صلی مبارک یې سوی په خپلو سترګو ویني دا ظلم خو حکمت دا دی دلته چې غلی پاتې شه څه که دوی سره چیړې نو تا سره د شمار یو څو ملګري دا درم ختموي
اسلام هغه بنیاد بدل ختم کی. دغه بنیاد ورو زیاتېدو په مدینه کې د مسلمانانو یو ملک جوړ شو. به خ بدل واغستو د ابو جهل نه، د ابو جهل په شان چې څومره ظالمان وغه ټول نه بدل واغستو. خو کو په دغه ورځ رسول سم تور راغسته او راوته وي دا صحابه کرام پاتې شي نه پاتې کې. د هر ځای لپاره خپل خبرې لګ په دې فتوو کې لګ گزاره کوي ها او ډیر ګرميږي ما او مد علماو نه محققيږي. د دې بازو د جذبه چي د سر نه ووري بره دینداری چې کله په سر ور ووري نو سړي ته نقصان رسي. حدود کراس کی کوم حدود چې الله او د الله رسول یې خو دي. نو سمیه رضی الله عنها غدغه شامل شو او یاسر چې دغه خاون هغه د قصختو کې مړ شو. عمار رضی الله عنه دغه نه بعد جون تیر کړي او هغه ته قسم عذابونه ملو شوی تر دې چې هغه مجبور کو په دې باندې چې ته د کفر خبره کې هغه وکړه د کفر خبره. بیا راغی پر رسول الله په سخفو رسول الله ما وراءک شي چله عمار خپه وی شر یا رسول الله شر دې شر وی نورې سم نشته څه شر ده وی مشرکانو دا وخت پورې نه پرې خودم ترستو چې ما ستاسو باره کې خبرې نه وی کړې. رسول الله زړه دې څنګه دی وی مطمئنا بالایمان وی زړه خو برابر دی وی فان عادوا فعد کبیر سره دغه چل کې ته بیا دغه خبرې وکړه کمی چې کړې زګی دا تاسو زور زبردستی شي. الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. الله وی کزړه مطمئن او کافرانو سره زور زبردستی وکي او د کفر خبر صرف په جبه باندې وکي دنه کافر کی. نو په دیو کې د عمار بچ پاتې شو راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا د عمار د واقعو. بل واقعو بیان کو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. عبد الله ابن مسعود رنده یو ناشنا صحابي دی او د سیرت هم تفصیلا بیان کړي او د وړو کې په ورځو کې کوم ورځو کې د اسلام قبول کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا اخلاق. عبد الله ابن مسعود په خپل وی اول پیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملو شو مو زری سي زوان علیکم بدغه ورځو کې او امام بيزي غړي ساتري د عقبه ابن ابي معيط لپاره. عقبه ابن ابي معيط مخکې تیر شو ګر خبيث انسان دغه لپاره به د بيزي غړي ساتري وي فمر بي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او رسول صلی الله علیه وسلم پر تیر شو وي ما ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې وي څه پي خنيشتي وي ما ته چې پيشتي خو د زما سره امانت تعالی نشم درکول. وی ما ته وی چې دشي بيزه پکشتي چې هغه وچا اس پکیم نه وی مې جاو خوشتي ویره ولا ما راوست رسول صلی الله علیه وسلم چې باغې باندې لا سو د پيور ډکا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پي وس کله ابو بکر صدیق مو وس مال امرک وی بیا زه پر رسول الله پسې ورل مې موتي چې د تاسو چې کومه ده خبره وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم پر سر باندې لاس راخ کوي چې الله دې پتا رحم وکي او خيار الکي پوها الکي دې سره د رسول سره تعلقات جوړ شو او اسلام قبول کو. خو کمزور و سو خاندان سره نو شاته چاغوی د مرسته کړي بل جسم یې ډیر کمزور و او د پندې دومره نری وی دومره نری چې کله به د ونی په یو خاخ باندې کینه سوسلی براله خاخ به موړه کو دی به سره مړه او ځکه په بعض صحابه کرام ولاړو او چې سلی را لده ولقره دره پندې ښکار شو وخندل یا رسول الله ته تعجبون من ساقه ادري پندو کې تاسو په تعجب کې چولې په الله ته قسم خورم دره پندې د قیامت پورز پتل کې د جبل احد نم درنی دا کمزور انسان او د رسول الله مسواک او پیزار د همیشه د ګرځول او ذکر ته ویل کېږي صاحب السواک والنعلين مسواک او پیزار والا بس رسول الله چې بچرته وته د پیزار رسول الله ته کې خو بیا رسول الله پیزارو شي ترخ کې به د قشن ویلو مسواک به نظر تیار نیولو چې کوم ځکه رسول الله مسواک استعمالو د وره ورکو د دې سره قسم ظلمونه شوي دي خو یو ناشنا واقعیت بیانوم په غوښنه به درس ختمو. هغه ده چې با صحابه کرام ناسو د کعبه په خوا کې او دا ګوره کمزور انسان دی ښا ځدی الکانو ته خصوصا هم دي ځوانانو ته چې ووري دا قصه تاسو ځان ختم کو په دنیا کې خدا قسم ووري وي موږ ناسو
صحابه کرام ناسو، عبد الله بن مسعود رضی الله ټول ناسو. نو دوی په خپل منځ کې وی اسی قریش ګوره د اوسه پورې د قرآن ښکاره نه دی اورېدلی زمونږ نه، یعنی وایو موږ خو پټ پټ وایو، چېرته دوی زمونږ د خولو نه وانه اورېدو په زور سره. نو دې څوک سړی په موږ کې شتي چې پاسې دوی ته د قرآن واورئ چې دا د الله کلام دی. دا اوس دوی خپلو کې دا خبره کوي. عبدالله بن مسعود را پاسې وی انا زه به دا کار وکړم، زه به ته ووایم که نه. او د کعبې په دې خوا کې په دې سوري کې د مشران ناست دي د قریشو چې هغوی سره غټ غټ طاقتونه دي، قومونه دي، مال دی، جیداد دی، نسب دی. هغو ته انا نخشاهم علیک انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم ان ارادوا. نه ته نه پتا من یریو دې سړی زموږ په کار دی چې د هغه سره مضبوط قوم یې شاته، نو که دوی پې حمله کوي نو دا قوم خو به بچ کړي په دې باندې که چې زموږ د قوم سړی. عبدالله بن مسعود رضی الله پاسید وی دعوني ما پرېږدئ، الله به زما مرسته کوي. دا څه د قوم خبره کوئ، الله به مرسته کوي. په دې کې عبدالله بن مسعود رضی الله ورغی، راغی د مقام ابراهیم سره ودرېدو. چې څنګه هلته ودرېدو نو هغو ته یې مخ کو، وي زه درته یو خبره کومه. هغو ته یې کوه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تلاوت شروع کو ناغو یو بل ته وی دې سړي لسی چل شوی لیونه شوی دی کسی چل لیونه دا دې سوی ټول پر راجم شو وی ټکو دا مخې ور ټول تکسور کو. او بعض سیرتونو کې دې سي راځي چې دا یو غوږی ولا وشلو دومره په زور باندې وو، په پیزارو، په سکونو، په سپیړو. عبدالله بن مسعود رضی الله زخمی کوټو. عبدالله بن مسعود چې کله واپس راغی ناغو ته وی هذا الذي خشينا عليك، موږ یریدو چې دوی به تا سره دا کار کوي. ناغو ته دا وی زه ګورم د دوی نه سېرېدلی نه یم، که تاسو بیا وایئ نو بیا ورځم د باقي صورتونه ورته م اورو ووایي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دغه کمزوری په هغه ټیم کې کمزوری و، ښه کمزوری و، او د بدن نه هم کمزوری و. دغه نری انسان، دغه نری ورغلی دی هلته هغو د قرآن اوري، سورة الرحمن یې شروع کړو. او زموږ دا غټ غټ بدنونه، دا غټ غټ بدنونه په دې باندې موږ 15 منټه قرآن نشو ویلی. په دې غټو بدنونو باندې تهجد موږ نشو کولی. په دې پیړو پیړو سټونو باندې موږ عمره نشو کولی. په دې پیړو پیړو پنډو سره موږ د الله بندګي نشو کولی. نه څه شي ځواني ده زموږ ده. او دا ځواني کې داسې ځواني لکه څنګه چې زموږ د غالبا ځوانانو ده، د دې نه خو بیا د ځمکې دا خېټه ښه نه ده. تاسو وایئ د ځمکې دا خېټه دې ښه ده که نه ده ښه؟ که نه ځواني صرف دغه دی چې ښځه او بچي ساته و. ډېر وایي ما کې زور ډېر دی، درون سامان ډېر اوچت وم وایي، او زه مزدوري کوم، او زه خلک یې مصیبت کې پلان تکړه. ځوانان دا دي چې یو نری او کمزوری انسان راپاسي او قرآن تلاوت کوي. د مکې د مشرکینو په مخ کې هغوی بیا وهي او داسې وایي چې مخې ورته تک سور کو. او د دې بدل بیا د اغستی دی د ابوجهل نه په کوم ځای کې؟ په بدر کې. هغه واقعه به انشاءالله راشي. د نورو صحابه کرامو سره چې کم سختي راغلي او کم تکلیفونه به تیر شي، هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. او دا خبره به پر روان درس کې بیانو چې رسول الله وسلم بیا یو مرکز د مسلمانانو لپاره مقرر کو چې هغې ته به څه ویلی کېدو؟ دارالارقم، د ارقم کور. هلته به بیا رسول وسلم را جمع کېدو، صحابه کرامو سره به مشورې کولې. بیا چې کله صحابه کرام ډېر تنګ شو، مسلمان ډېر تنګ شو، رسول وسلم هغوی له اجازت ورکړو چې لاړ شئ حبشې ته. اولنی هجرت حبشې طرف ته وکړو. د هغې تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دې ژوند تیرولو لکه څنګه چې صحابه کرامو تیر کړو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د دې پیغمبر او د اسلام او د مسلمانانو دفاع وکړو. او الله سبحانه وتعالی زموږ د ځواني او زموږ د وینې او زموږ د مالونه او د بچي الله دې هر څه به دین کې ولګي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په دې دین باندې قایم او دائم لري. او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي
چې موږ د توحید په عقیده باندې مضبوط یو، د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.